عذر د څو ورځو پورې پکار دی. عذر اصل کې چې کم خلک دلته په دې مقام باندې په کلي باندې نو پکار ده چې 3 ورځو کې دنه عذر وکړي. یو سړی په سفر کې دی حاضر نه دی د 3 ورځو نه وروسته هغه عذر کولی شي. یا د چا که چې کم سړي که چې مړی شوی دی نشته دی نو که د 3 ورځو نه وروسته ورشي. احادیثو کې راځي من عزا مؤمنا فله اجر المصاب. یو سړي که مړی واقع راغلی او ته ورغلی د هغه مړي ته دې عذر وکړو الله به دله دومره اجر ورکړي څومره اجر چې الله تعالی د مړي واله له ورکوي. نو ثواب پکې شته. د ځینې خلکو خبرې مه منئ. ځینې خلک ډېر بېځایه خبرې کوي فضول خبرې کوي. غم راضي کول د مړي کتلل دې کې اجر او ثواب شته. حدیث د ابن ماجه او د ترمذي حدیث دی.